د دې وجه نه عزتمندو موږ او تاسو چې د اضحیې او د قربانۍ حیوانات اخلو نو غوره او بهتره دا ده چې عمر ام پوره وي او دارنګه غاښونه ام راښکاروي د دې لپاره چې د اتفاقي مواردو د لاندې راشو او د علماو د اختلاف نه بالکل بچو خو البته که یو انسان په داسې یو علاقه او په داسې یو ځای کې دی چې هغه ته داسې حیوانات پیدا کېږي چې عمرونه برابر او پوره دي لکه پسه کال والا دی خو څه کوي د 2 کلنه 2 نیمو یا د 3 کالو ده خو لا غاښونه نه دي راښکاره نو دی په داسې علاقه کې دی چې کلونه یې پوره دي خو لیکن غاښونه نه دي راښکاره او نور نه پیدا کېږي نو بیا به ان شاء الله تبارک وتعالى جواز ولري ظهور الاسنان والصنايا امر استحبابي تکمیلی افضل خو موږ او تاسو خو ګوره په دې باندې روپۍ ورکوو په قیمت باندې اخلو په روپۍ باندې اخلو نو راځئ هغه شی واخلئ چې هغه د علماو د ټولو اقوالو برابر دی چې ام عمر پوره دی او ام غاښونه ښکاره دي د چا نه خو په سوال باندې نه غواړي نه دله څوک درته په خیرات او زکات کې درکړي او جلاپان به بیا دله ښه په خیرات او زکات کې درکړي نو چې په روپۍ باندې اخلي ولې روغ شی نه اخلي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امر وکړی موږ او تاسو ته صحابه فرمایي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العين والاذن من رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې موږ د دقه حیوان چې موږ او تاسو په اوس یو قرباني کوو د دې سترګې دی وګورو او د دې غوږونه دی وګورو سترګې مې صحیح وګوره چې دا خو به خراب شوي نه وي عیب جنې شوي خو به نه وي غوږونه یې هم وګوره چې غوڅ شوي به نه وي سوري شوي نه وي او عیب جن شوي نه وي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو څو حیوانات ذکر کوي چې په هغوی باندې ګوره بالکل اضحیه او قرباني نه کېږي د برا ابن عازب رضی الله عنه نه روایت دی دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوله چې ماذا یتقى من الضحایا د کومو اضحیو د حیواناتو نه به ساتنه کېږي او ځان به ترې ساتو نبي علیه الصلاة والسلام اشاره وکړه په لاس باندې قال ویل چې 4 څلور العرجاء هغه چې ګډ وي او ګډوالی ښکاره وي ښکاره ګډ حیوان باندې اضحیه او قرباني نه کېږي دویم چړنده وي او لوندوالی ښکاره وي دریم چې ناروغ او مرض وي مرض والی وي او دا ښکاره وي پک وي پمن وي یا بل مرض والی وي او څلورم العشفاء هغه خوار چې د هغې نه غوښه نه تراشل کېږي د څلور قسمه حیواناتو باندې اضحیه او قرباني نه کېږي امام مالک امام احمد ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه او دارمی ټولو دا حدیث د برا ابن عازب رضی الله عنه نه نقل کړی دی امام ترمذی وی چې دا حدیث حسن او صحیح دی او شیخ البانی رحمه الله فرمایي چې اسناده صحیح د دې سره یو بله مسله یاد وساتئ هغه دا ده چې زینت او ډول خراب شوی وي نو په هغې باندې اضحیه کول نبي علیه الصلاة والسلام ترې منع کړې ده او په هغې باندې اضحیه کول مکروه ګرځي مکروه تحریمي او ناروا پې ګرځي د علي رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام امر کړی دی ان نستشرف العین والاذن چې موږ د سترګو او غوږ وګورو والا نضحي بمقابله موږ به اضحیه او قرباني نه کوو په مقابله باندې ولا مدابره نه په مدابره باندې مقابله هغه ته ویل کېږي چې د مخکې طرف نه د غوږ نه څه غوڅ شوي وي او هغه راځوړند وي او مدابره هغه وي چې د وروسته نه غوږ غوڅ شوی وي او هغه راځوړند وي ولا شرقا ولا خرقا او نه په هغه حیوان باندې چې د هغې غوږ څیرې شوی وي او خرقا هغه چې د هغې غوږ سوری شوی وي دا هغه عیوب دي په اضحیه او قربانۍ کې چې دې باندې نبي علیه الصلاة والسلام اضحیه او قرباني کول ناروا ګرځولي دي نو ته خو عبادت دپاره اخلي د نبي علیه السلام د سنت دپاره اخلي نو روغ او سالم او غوره او بهترین شی الله رب العالمین ته وړاندې کړه دا جراپان او د مال والا تا ته یو چل او دوکه درکوي وایي ما د مناصب نه پوښتنه کړې د هغه ویلي دي چې دومره نیم
غوږ غوڅ شوی وي د نیم نه یا زیات غوڅ شوی کم غوڅ شوی هیڅ خبره نشته دی ما د مفتي صاحب نه پوښتنه کړې ده ما د شیخ صاحب نه پوښتنه کړې ده په قرآن چې زمونږ مولوي صاحب سره المارۍ د کتابونو نه ډکې دي هغه ماته ویلي دي او بیا ته هغې نمبر یې د هغه د تلیفون په اوکۍ کې اچولی وي ستا په مخامخ ډایرکټ ورته زنګ ووایي نو هغه هم همدغسې مفتي صاحب او شیخ صاحب او مولوي صاحب لکه د دوی جلپانو غوندې ملګري وي که او لس قرآنه 12 قسمه خو خامخا ورسره کوي او تا ته وایي چې هېڅ خبره هم نه ده هېڅ پروا نه کوي ښه سوری پکې شوی دی نو ستا یې د سوري سره څه کار ته وګوره دومره غوښه ورکوي دومره منه غوښه ورکوي دا ګوره شرعي مسلې دي نبي علیه السلام په دې مسایلو کې ډېر تاکید کړی دی سترګه او غوږونه وګوره معاینه که او چک که دا ډېره مهمه موضوع ده چې سترګې ړنده شوي وي عیبجنه شوي وي نبي علیه السلام په دې باندې قرباني مه کوه دې نه ځان وساته هغوی ته دې الله هدایت وکړي دا مال خرڅ که په حلاله طریقه باندې خرڅ که دروغ پکې مه وایه عیبجن شی مه خرڅ کوه قرآنونه قسمونه پکې مه کوه او داسې د دې قسمونو او د دې قرآنونو شاجورونه یې ډک کړي دي چې یو ځل پرې راشروع شي ضربه ورکړي حیران به شي نو زموږ غوندې سادهګان مسلمانان هم پرې دوکه شي دلته ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم فتوا موجوده ده د نبي علیه السلام خبرې موجودې دي د نبي علیه السلام حدیث موجود دي موږ دپاره دغه دلیل دی او موږ د خپلو ورونو ته دا وایو چې ته خو پرې روپۍ ورکوې څه په خیرات زکات کې او په سوال کې خو یې تاله څوک نه درکوي نو ولې روغ شی نه اخلي د دې عیوبونه به انسان ځان ساتي د دې سره یو بله مسله عزتمندو راځي مسله د جزا جزا هغه پسه ته ویلی کېږي او سیرلي ته ویلی کېږي چې د 6 میاشتو نه عمر زیات شوی دی کال ته لا نه دی رسېدلی خو په غوښه کې په جسامت او په باډۍ کې د کلیز برابر دی نو یو روایت کې خدا راځي چې نبی علیہ السلام یو صحابي ته ویلي چې ستا دپاره دا کافي کېږي او تا نه روا کېږي بل چا نه پوره کېږي او بعضې روایتونو کې دا راځي چې ان الجزاء يوفى مما يوفى منه الثني دغه جزاء چې د 6 میاشتو نه عمر پورته شوی دی اگر که کال ته نه دی رسېدلی خو په جسامت او غوښه کې د کلیز برابر دی نو دا پوره کېږي د هغې نه چې کلیز پوره کېږي نو په دې مسله کې لږ اهل علمو یو تفصیل او بحث لیکلی دی حاصل د خبرې بدا وي یو خدا دی چې نبی علیہ السلام کوم صحابي ته خصوصیت ورکړی و نو هغه خصوصیت بیا منسوخ کړلو او عمومي جواز یې ورکړو دویمه خبره دا ده چې دا جزاء یو په سرلي او په وضوع کې دی نو دا د صحابي خصوصیت و ایو جزاء هغه دی چې هغه په دې پسونو کې دی وریو کې دی نو دې کې بیا عموم دی د هر چا دپاره دا کافي کېږي نو د دې وجه نه مؤمن سړی به په کلیز باندې اضحیه او قرباني کې د پسونو نه خو که چېرته کلیز نه برابرېدلو نو بیا په پسونو په وریو کې په جزاء باندې هم ادا کېږي چې د 6 میاشتو نه عمر تېر شوی وي 8 میاشتو ته رسېدلی وي 7 ته رسېدلی وي 9 ته رسېدلی وي او بله خبره دا ده چې په جسامت او په غوښه کې دا د کلیز برابر وي نو د لپاره بیا په دې باندې اضحیه او قرباني صحیح کېږي دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې تاسو اضحیه او قرباني مه کوئ باعظم القرن والاذن چې ښکرونه مات شوي وي او دارنګه غوږونه یې غوڅ شوي او غوږونه یې ویستل شوي وي نو انسان به په دې کې د دې نه ځان ساتي د دې عیوبونه او د سترګو د غوږونو د کتلو به ډېر اهتمام کوي صحیح البخاري کې روایت راځي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمنون الضحايا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو به د اضحیې او د قرباني حیوانات به غټول چاغول به سربول به چې الله رب العالمین ته مونږه قیمتي شی او اعلی شی د الله رب العالمین ته په عبادت کې وړاندې کړو
د دې وجنه الله رب العالمین ته په دې عبادت کې بهترین او اعلی او قیمتي شی وړاندې کا عیبجن شی بیکار شی د الله رب العالمین ته وړاندې کوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جنت او نیکی به هغه وخت کې ګټئ چې محبوب او غره مال هغه الله رب العالمین ته خرج کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وصیه او قربانی کوله په دوه پسونو باندې اقرنه چې هغه خرونه والا بو املحین سپینو تور او بلد بو او موجوعین او دا بخسیان امو او کله به چې د دې ذبح او علاله کوله بیا به دعا کوله او ذکر به کوله پای کې به دا ویل شي اللهم لك منك ولك عن محمد و امته یا الله دا ګوره خالص او خالص تا د پاره دی ځکه چې دا خو یو ډېر لوی عبادت دی الله د پاره به کې دا به د غیر الله د پاره نه کې د غیر الله نوم په دې کې نه یادې د علي صاحب او د لوی ځوان او د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې به ذبح ولالي نه کې بیا په ما اهل به لغیر الله کې راځي نو بیا به فرمایل شي یا الله دا ګوره خالص او خالص تا د پاره دی او یا الله دا زما د خوانه تا ته پاره دی عن محمد و امته د محمد صلی الله علیه وسلم او د امت د محمد صلی الله علیه وسلم ندی او بیا بسم الله والله اکبر ویل نبی صلی الله علیه وسلم په دوه باندې کولو یو د ځان د طرفنا او یو د امت د طرفنا او یا په دې دوانو کې د ځان سره امت هم شریکولو په ثواب کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه بداوا او په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم نور احادیث او روایت هم نقل دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې تاسو به اضحیه او قربانی دا به د اختر د مانځنه وروسته کوئ او فرمایل به چې په دې د اختر په ورځ باندې زمونږ او ستاسو اولنی عمل هغه مونځ دی د دې وجه په اخترونو کې اول سنت هغه مونځ دی بیا د مانځنه وروسته خطبه او وعظ او تقریر دی او بیا به فرمایل چې په لوی اختر کې د مانځنه وروسته بیا اضحیه او قربانی کول دي او دا به فرمایل کچا اضحیه او قربانی د اختر د مانځنه مخکې وکړله نو دا اضحیه او قربانی نه کیږي او یو صحابي ورته فرمایل چې ما خلک اضحیه او قربانی مخکې کړې ده چې د گاونډیانو ته فقیرانو مسکینانو ته لږ وختي غوښه ولېږم نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې انما شاتک شات لحم دا ستا پسه د غوښې پسه د معنا غوښه حلاله ده صدقه شوله خو اضحیه او قربانی نه ده او بیا ورته ویلي چې د اختر د مانځنه به وروسته به بل باندې اضحیه او قربانی وکړي نو که چا د اختر د مانځنه مخکې اضحیه او قربانی وکړله نو دا صدقه شوله غوښه حلاله ده خو اضحیه او قربانی هغه سنت د اسلام ادا نشول هغه به د مانځنه وروسته بیا ادا کوي او عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې هغه به ذبح او نحر کولو هغه پسونه به حلال کړو او خان به نحر کړل دا دې لپاره چې د امام نه دا امت او مقتدیان او لس دا سنت زده کی او دا سنت عملی شي او د سنت اجرا وشي او نبی صلی الله علیه وسلم بو دغه پسونو مخ به قبله طرف ته ګرځولو چې دا سنت طریقم ده او عائشه رضی الله عنها ته ویلي چې چاړه تیرکا د دې لپاره چې دا حیوان په تکلیف نشي په تعذيب باندې نشي او په اسانه باندې د دې وینا او دا رنګ سا اوزي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قصاب ته ذبح کون کی تا د دې غوخه او د دې اشیاء دا په اجوره کې او په مزدوري کې نشي ورکولای البته د دې غوخه نه او د سرمنې نه په خپل استفاده کولای شي او افضل او غوره دا او مستحب دا چې یو حصہ یو برخه
د ځان او د اهل او عیال دپاره مقرر کړي، یوه برخه د دوستانو خپلوانو دپاره مقرر کړي، او یوه برخه د فقراو د مساکینو محتاجینو دپاره مقرر کړي. الله رب العالمین به تعالی په دې باندې اجر او ثواب درکړي. که یو انسان باندې خپل نفس او شح په غالب شلو او ټول غوښه ځان دپاره او کور دپاره پرېږدي، نو جایزه ده، خو لیکن ښه نه ده. دا د بخل او د شح او د حرص باندې دلالت کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه په سنت کې ادخار هم شته چې هغې به جمع کولې او اچولې به، لیکن افضل او غوره او بهتره دا ده چې ته په دې کې د فقراو د مساکینو د محتاجینو برخه هم وکړي. فاطعموا منها القانع والمعتر، محتاجینو فقراو مسکینانو ته هم ورکړي، او د ګاونډیانو او د خپلوانو او د دوستانو برخه هم پکې وکړي. ځان او کور او بچیو لپاره هم پکې برخه وکړي. او اضحیه او قرباني کول د اختر په ورځ باندې اعلی او افضل او بهتره ده، او د هغې نه وروسته په 2 ورځو کې په 11 او 12 د ذوالحجه باندې هم جایزه ده. څوک چې په حج کې هدیه کوي نو په هغه باندې دلته په وطن کې بیا اضحیه او قرباني نشته دی. د اختر ورځې ته یوم النحر وایي، دا د ایام معلوماتو نه ده، او د اختر نه وروسته دا 3 ورځې دې ته ایام التشریق وایي. د اختر دویمه، د لوی اختر دویمه، درېمه، څلورمه، 11 12 14 دې ته ایام معدودات وایي، ایام التشریق. الله رب العالمین فرمایي چې واذکروا الله فی ایام معدودات، په دې ورځو کې من الله یادوئ. حدیث د صحیح مسلم کې راځي چې دا ګوره د خوراک او د څښاک ورځې دي، او دا د الله د ذکر ورځې دي. نو خوراکونه او څښاکونه هم کوه، غوښې او کړایان او سیخان هم خوره، وګوره د الله ذکر هم کوه، تکبیرات هم کوه، د جماعت منځونه مه پرېږده، سنت منځونه مه پرېږده. یوازې دا نه ده چې فقط دې کې خوشحالۍ کوه او د غوښو او د اختر دی او د غوښو ورځې دي. نه، نبی علیه السلام ویلي دي چې صحیح ده، د خوراک او د څښاک ورځې دي، خو د الله د ذکر ورځې هم دي. نو دغه چې شروع دي ایام معلومات، او چې د اختر نه وروسته کومې 3 ورځې دي ایام التشریق، ایام معدودات، الله وی دې ورځو کې من الله یاد کوي. او واذکروا الله فی ایام معدودات، په ایام معدودات او ایام التشریق کې من الله رب العالمین یاد کوي. او مهمه خبره په دې ورځو کې هغه د عرفې روژه نیول دي. هغه که په هره ورځ باندې راشي، که شنبه باندې راشي، که یکشنبه باندې راشي، که دوشنبه باندې راشي، د عرفې د ورځې د روژو اهتمام، او په دې ورځو کې د تکبیراتو اهتمام. تکبیرات څنګه دي او سره کوم ویل کېږي؟ نو د ټولو نه اسانه خبره د عوام ورونو ته دا ده چې سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر او لا اله الا الله دا وایه. او که د عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه په طریقو په الفاظو باندې وایي، نو الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا طریقه باندې وایه، الله اکبر وایه. په کومه طریقه باندې چې تاسو د الله رب العالمین ذکر او تکبیرات اسانه وي، نو هغه وایه، او په عام اوقاتو کې لوله. او خاص طور باندې د عرفې د سحر مانځه نه وروسته د تشریق تر اخرو ورځو پورې بیا د دې ډېر زیات اهتمام راغلی دی، د دې ډېر تاکید راغلی دی، او په دې کې ډېر روایات راغلي دي، په دې کې ډېر آثار راغلي دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، امين يا رب العالمين. عزتمندو د